احمد صاحب ډېره زیاته مننه کوم د لوی الله د سترې نامې نه شروع کوم چې د سرسر نه یې سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه یې ضیا جوړه کړې ده د دوابې پښتو ادبي ټولنې څلورم صدر صاحب ډېر محترم سهار کټوی صاحب د هغو تر څنګه چې څومره د دې نه مخکې صدور تېر شوي دي یو ډېره لویه اداره یوه ډېره لویه اکیډمي د دوابې پښتو ادبي ټولنې په شکل کې نن ما ولیده عموما خو داسې وي چې زه چېرته ځم نو په ما باندې خلک مینېږي خو نن زه په تاسو باندې مین شوم په دې باباګانو په دې ځوانانو ټولو باندې ستاسو چې به مشر بابا راغی جوشي صاحب تللی یا نور نو هغو به د ځوانانو نه ښه شعر وی او ځوانانو به بیا د مشرانو نه ښه شعر وی د دې نه ماته اندازه ولګېده چې د پښتو ادب اوس هغه خوار نه دی پاتې حمزه بابا ډېر مخکې ویلي وو قتیل شفای د مانسیرې یو لیکوال و هغه به اردو کې لیکل کول نو بیا د پښتو فلمونو او د ډرامو دپاره د ریډیو دپاره به هغه سندرې لیکلي اگر چې هغه د پښتو ژبې لیکونکی نه و حمزه بابا هغه باره کې ویلي چې دا عاجزه اوس قتیل ته هم اسره کړي ګوره ځکه ورته چېرته شفا ورکړه پښتو ژبې ته یې وي نو زه چې ستاسو دا ټولنه وینم د ځوانانو د غزیرک فکر وینم د دوی په شعر کې مقصدیت وینم زه ډېر زیات خوشحاله یم او د شب قدر ټولو ځوانانو ته زما ګلاسي سلام دی چې ډېر لوی کار تاسو شعر هم ډېر اهم دی خو د شعر سره سره به داسې یو خبره نیمه هم کوو ځکه چې ډېره مهمه ده چې موږ پښتانه شاهکار صاحب ناست دی جلبل صاحب ناست دی مشال صاحب ناست دی ډېر تکړه مشران ناست دي زموږ سهار کټوی صاحب ناست دی راشد خان ناست دی د شعر سره سره ځان په خبره باندې هم پوه کول ډېر زیات لازمي دي او که چېرته موږ شاعران ادیبان خپل قام ته خبره ونه ښیو دیو په دې باندې پوه نه کړو چې پښتون پرون څه نن څه دی او سهار به دلته څه نو زه دا ګڼم موږ به د خپل قام او د دې ځوانانو مجرمانو نو لږه خبره به هم کوم بیا شعرونو له راځم د سلیم راز صاحب خبره دې وکړه زمونږ د پښتون وطن یو ډېر لوی نوم دی زه ورته د علم او د فکر کار وایم الله تعالی دې ورله صحت ورکړي هغه وایي چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن څه باشنده یم نو سلیم راز صاحب باره کې دې کوم قرارداد هم راوړي موږ د هغې سره متفق وو مخکې د دې نه چې موږ لاړ شو زه به د حمیدالله ماسټر صاحب په کلام باندې لږه خبره وکړم زما پښتون وطن چې د کلونو راسې دلته زه خپل تاریخ لرم خپله جغرافیه لرم خپل وسایل لرم خپله ژبه لرم په هغې کې زه هغه اندیش بابا وایي په څه د مروره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو نه اورم زه نه اورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو نو زه د حمیدالله ماسټر صاحب هغه درد کوم چې د شعر په شکل کې هغه زه محسوسوم زما په پښتون وطن کې زه ځای په ځای تړلی شوی یم زما وسایل زما نه دي زما په مکتب کې ژبه زما نه ده زما ژبه د مارکیټ ژبه نه ده په دې باندې باید چې موږ یو سوچ وکړو موږ خپل کشران په دې باندې پوه کړو چې من حیث القام ولې د سرو سپینو په وطن کې موږ غریبانانو په دې خبره که موږ سره پوه نه شو زما په خیال دا به هم ډېره بېانصافي شاعر ادیب هغه تاسو په دې خبره باندې پوه کوي څنګه چې حمیدالله ماسټر صاحب خپل هغه آه د شعر په شکل کې زه دیو ته دا ډاډ او دا باور ورکوم زمونږ مبارزه به دوامداره وي زما د خاورې بچی به زما مور به یې رالوی کړي هغه به ورسره ځان ستړي کړي او چې رالوی شي بیا به د هغه په هېڅ ثمراتو باندې زه پوه نه شم نو دیو ته دا ډاډ ورکوم چې چېرته هم زمونږ غږ رسي تاسو سره به همغږ یو دا که ریډیو دی دا که ټلویزیون دی دا که سوشل میډیا ده زمونږ غږ په تاسو کوي دا زمونږ د خاورې د بقاو په جنګ سوال دی خبرونه راتېرېږم خبرې ډېرې زیاتې کېدی شي خو هم په دغه خبره باندې به خپله دا خبره راغونډه کړم بیا شعرونو له راځم چې که چېرته دوابا پښتو ادبي ټولنه وي دلته تنقیدي نشستونه کېږي دلته تاسو د ځوانانو روزنه پالنه کوئ
ادبي څڼه سترګه کېږي. دلته به تاسو د شعور او د علم شمع بلې کوي او دلته به هغه شاعران پیدا شي چې وایي زما په فن باندې د اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نه شم. هغه به د خپل قام او د خپل وطن ترجمانان وي. دغه مبارزه دوامداره ساتئ. زه افسر افغان ستاسو د دوابي پښتو ادبي ټولنې سره چې زما نه څومره مرسته کېږي، ښېګړه کېږي، راتله کېږي، زه به په نیمه شپه هم ستاسو په نیم غږ باندې دلته حاضر یم. کینو به نشستونه به کېږي ځکه چې دا د قام کار دی او داسې ټولنې د قام په ګټه باندې تمامېږي. ډېر عزت شعرونه له راځمه. اول یو کلام شاهکار صاحب هم دغسې ویمه او بیا ترنم کې دوه درې شعرونه ویمه ځکه چې که بیا درنه مونږ ځو د هغې هم بخښنه غواړو. یو خو درته هم بخښنه غواړم، زه په دې پینټ شرټ کې اکثر ګرځم. راشد یو شعر لیکلی دی، وایي بد چې په پښتو نه کړي خو دې وایي لنګ سړی. نو زه وایم چې دا پښتانه به اوس لږ لږ اپډیټ کوو، لږ به ځان سره پوه کوو په نړیوال سیاست باندې، په نړیوال ادب باندې، دنیا کې څه روان دي، انټرنیشنلي څه کېږي. نو پښتانه به په دې باندې پوه کوو. نو مونږ به مخکې ځو. فضل صوبان افغاني صاحب وایي مونږ له د ژوند د کوم تصویر رنګامیزي نه راځي، خو مسله دا ده چې مونږ له انګریزي نه راځي. او که جنګ له ځینو شهادت د خدای پیشګي قبول کا د میزایلو د غزانو څوک ژوندي نه راځي. نو مونږ به لږ دا څیزونه زده کوو. نو پښتانه به مخکې ځي. شعرونه درته وایم که دوزی صاحب تاسو ته افتخار صاحب ترې ډالۍ وي چې الوتله ښې پخې وزرې ساته، الوتله ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته. پښتونه دغه ګوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څوک ونترې ساته. پښتونه دغه ګوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څوک ونترې ساته. حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ته دې د زړه دروازې لرې ساته. او یو اخري کلام ترنم کې ډالۍ کوم. ستاسو ډېر وخت نه لرم چې کما چرتا پلاسو کی ستاره غسته دے، کما چرتا پلاسو کی ستاره غسته دے. اللہ رانه د خپلې برخې کار غسته دے، ما ستاره غسته دے، رانه کار غسته دے، رانه کار غسته دے. شاهکار پردې جامې ګنډل زما د زما د کورو په دښمنې، ما ټول عمر د مور ماشین له تاره غستی دی. ما ټول عمر پردې جامې ګنډل زما د کورو په دښمنې، ما ټول عمر د مور ماشین له تاره غستی دی. د خپلې برخې کار غستی دی. پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میراث کاري، پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میراث کاري. ای دې سړي والله چرته ازار غستی دی. الله رانه د خپلې برخې کار غستی دی. هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو، هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو، خو ما پکې منګې چینا چینا راغستی دی. الله رانه د خپلې برخې کار
ډېره مننه.